دوستانو اول تاسو دا خبره واورئ. ګیلمن وزیر نه علاوه ستاسو نور څومره بچي دي؟ مطبع زمان کې د ګیلمن سره درې د دوی په هر ملک کې هم یو ښځه شته، نو دې کې څه حقیقت شته دی؟ شته افغانستان شته. لکه څنګه چې تاسو واورېدل د ګیلمن دوه ښځې وې. نور د دې انټرویو تفصیل به هم تاسو سره شریکوم چې د دوی دوه ښځې وې او دا دویمه ښځه چې د ګیلمن وزیر دا هغه اوس څه وایي، یعنې تر اوسه پورې خو ټول خلک د لومړۍ ښځې خبرې کوي، خو دویمه ښځه چې کومه ده هغه په افغانستان کې د هغې بچي هم نشته دی. او دا وزیرستان والا کومه ښځه چې وه د دې 3 اولادونه دي، یا ځینې کورنۍ وایي چې 4 اولادونه دي، 2 هلکان 2 جینکۍ دي. نو قدرمنو د دې کومه ښځه چې په افغانستان کې وه، اول خو در سره دا خبرې شریکوم چې د ګیلمن وزیر پاسپورټ څه وخت کې ایکسپایر شوی او هغه په خپله یو انټرویو کې ویلي و چې ما ته بیا دوباره د دغه پاسپورټ رینیول اجازه نه راکول کېده. نو دا د افغانستان سفارت ته هم تللی و، هلته د درخواست کړی چې ما ته پاسپورټ راکړئ، ځکه چې د ښځه هم یو افغانۍ وه په خوست کې د بله ښځه کړې ده. نو هغوی ورته انکار وکړو، ده ته دویم پاسپورټ نه ورکولو او پاکستان ته پاسپورټ نه نوی کولو. نو په دې وجه باندې دا په پاکستان کې پاتې او دا په افغانستان ته هم نشو تللی، ځکه چې افغانستان ته هم پاسپورټ لګي او د سره پاسپورټ نه و. په همدې وجه دا د بحرین د کاروبار هم پاتې. اوس مهال د بلې ښځې باره کې چې کومې خبرې دي، نو ځینې کسان وایي چې د بله ښځه نشته. نو قدرمنو د بله ښځه شته او دا انټرویو د دې مور په خپله کړې ده. ویلي دي چې د یو ښځه په افغانستان کې ده، خو البته چې دا به هلته ډېر نه تلو یا د باندې هلته څه پابندیانې وي، نو په دې وجه باندې د هغه ښځې اولاد نشته. نور خو خبره داسې ده چې دا په افغانستان باندې په پښتنو دومره مینو چې هر وخت به ده په هره ویډیو کې د لوی پښتونستان دعوه کوله یا د لوی افغانستان، او ویلي چې پښتانه یو خوشحاله ژوند ولري او یو آزاد ریاست جوړ کړي. نو د ګیلمن باره کې د دویمې ښځې دا تازه‌ترین اپډیټ و چې تاسو سره مو شریک کړل. او ویډیو لایک کړئ. مزید اپډیټ به هم تاسو سره په نورو ویډیوګانو کې شریکوم. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.